السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د ټیک ټاک لایکونه کوم دي هغه زیاتول درښیم په یو منټ کې. خو تر دغه مخکې څنګه چې ما په یو لایو ویډیو کې تاسو سره وعده کړی و چې زه به د هغو خلکو چینل ور پروموټ کوم کوم خلک چې زما ډېر مینوال دي او زما ویډیو ډېر په شوق ګوري او ډېر شیر کوي له خپلو ملګرو سره. د هغو ملګرو لپاره کوم خلک چې چینل لري نو د هغوی چینل ان شاء الله کوم د هغه زه پروموټ کوم او مخ کوم به هغه سره کوم په دغه ویډیو لایک کوي، شیر یې کوي له ملګرو سره. چینل کوم نه سبسکرایب کړئ، چینل خامخا سبسکرایب کوي. دغه درې واړه شرطونه دي: لایک، سبسکرایب او ویډیو خامخا شیر کوي د خپل فیسبوک کې، لا په خپل فیسبوک کې پروفایل کې شیر کوي. صحیح نو د هغه بعد مثال ان شاء الله د دغه ویډیو کوم کمنټونه دي هغه به زه را کاپي کوم. لا به په یوټیوب په ګوګل کې یو ویب سایټ ده، مثال هغه یو کمنټ خپله ورخې لکه لاټري سي وي، نو کله چې چا کمنټ راوخته د هغه سړي چینل به زه انشاءالله ور په مخ کوم. دا رقم مثال په هفته کې دوه یو چینل وي، مثال هغه به زه په هفته کې انشاءالله پروموټ کوم د تاسو ګرانو کتونکو. راځئ شروع کوو خپله ویډیو. سره که موږ د ټیک ټاک لایکونه لا فالوورز کوم دي هغه سره کوم زیات د هغه لپاره اول کوم شی ده چې مثال خپل کوم ویډیوز دي هغه باید په خپله جوړه کړې. داسې نو مثال چې ته د بل چا غږ کوم دی هغه راواخې او ورسره ټیپ یې کړې. ډېر مثال ویډیو دي چې د هیروین دا د هیرو ډایلوګ وي هغه صحیح ده، خو مثال بیرته هم خپل غږ سوي، خپله کهاني سوي، په خپل زبان ستایې هغه مثال ډېر زر وایرل کېږي. دوم شی چې کوم ده د خلکو سره چیلنجونه چې کوم دي هغه ورسره کوي. صحیح ده، یعنی اوس مخکې شپو کې یو راغلی، اوس مثال یو سړي د بوتل سر خلاص کو په لنګته باندې، د هغو بعد هیروګانو ټولو دا کار وکړو، اکشي کمار، ریتیک روشن، ټایګر شروف، ټولو دا کارونه وکړو. مثال دوی به په ښه باندې بوتل سر وږي او خلاصوي به. دا چیلنج و مثال دا ویډیوز خلک ګوري، د تا ویډیو هم راځي، د نورو خلکو ویډیو هم راځي، نو دغه ته وایرل کېده ډېر چانس وي چې مثال د تا ویډیو وایرل سي او تا ټیک ټاک فالوورز دي هغه زیات سي. هلته زیاتېږي د ټیک ټاک فالوورز، لا د یوټیوب سبسکرایبر، لا د فیسبوک چې کله تا یو عکس وي، کله یو ویډیوز وي هغه وایرل سي، ډېر خلک یې وګوري. صحیح ده، هلته چې زموږ فالوور کوم دی هغه زیاتېږي. بل چې کوم دریم شی ده هغه ده چې مثال د ویډیو لپاره یو ښه اپلیکیشن پیدا کوي او په اپلیکیشن کې ویډیو جوړوي. د ټیک ټاک خپل هم ډېر شان دي، ډېر افیکټس دي چې مثال هغه د تا ویډیو ډېر ښایسته جوړوي، خو تر هغه ډېر شان چې کوم دي هغه د په کاین ماسټر کې. کاین ماسټر یو اپلیکیشن ده چې په هغه کې ډېر زبردست ویډیو جوړېږي، د ویډیو بیکګراؤنډ بدلېږي، دوه نفره سره یو ځای کېدای شي. دا ټول شان په ټیک ټاک کې ډېر په اسانۍ سره راځي. او بل چې کوم شی وکړم د خپل پروفایل عکس ده هغه ډېر ښایسته جوړ کړي. یعنی که تاسو موبایل کمره سمه نه وي، یو فوټوګرافر ته ورشئ د چا چې ښایسته کمره وي په هغه باندې خپل عکس واخلئ، د هغه بعد هغه عکس په خپل پروفایل ولګوئ چې مثال خلک کله تاسو عکس ګوري نو دستي زړه وغواړي چې مثال هغه د تا کوم هغه چې ده اکاونټ هغه فولو کړي. صحیح ده. بل به در وښیم چې ضرور شی ده، تر ډېرو ضرور شی ده. کله چې تاسو ټیک ټاک ګورئ دې خوا ته هوم وي، بیا سرچ وي، بیا می او بیا لیکلی وي ټرینډینګ. صحیح ده، هلته ځئ ټرینډینګ ته ځئ، په ټرینډینګ کې ویډیو ګورئ چې ټرینډینګ ویډیو کومه یوه ده. صحیح ده، اوس مثال دا ډېر وخت چې زه ګورم ټرینډینګ ویډیو ده جمپ کول. صحیح ده، هغه جمپ کول ټرینډینګ جوړ شوی ده. صحیح ده، په هغه کې د ټرینډینګ کیټګري وي چې اول کې جمپ وي، دوم کې مثال خنده وي، په دریم کې زړه وي، په څلورم کې بل شی وي. په دغه رقم مثال هغه ټرینډینګ ویډیو تاسو جوړې کړئ، یا په ټرینډینګ ویډیو کې تاسو لایکونه چې کوم دي هغه زر په مخ کې هغه ویډیو خلک زیات ګوري، ډېر خلک یې ګوري. صحیح ده، نو دا ټرینډینګ کوم ده، ټرینډینګ مطلب نن سبا چې په ټیک ټاک کې غټه مشهوره ویډیو وي هغه ته مثال ټرینډینګ یا په ټرینډینګ کې راځي، ټرینډینګ 1، ټرینډینګ 2، ټرینډینګ 3 هغه رقم آپشن وي. صحیح ده. بل به تاسو در وښیم چې خپل نوم ډېر ښایسته کړي. داسې نه ده مثال غلط نوم، لا بل څه نوم، اوس ټیم 07 دا څومره ښایسته نوم ده. صحیح، ټیم 07 د ټیک ټاک اول نمبر هغه وزنکی اوس فیصل نومېدو، د انډیا ده، مسلمان ده. نو اوس هغه فلمو ته لاړو، سیده له ټیک ټاک نه فلمو ته لاړو، اوس په فلمو کې کار کوي. صحیح، دا څه ګټ خبر نه ده، تاسو هم تلای شئ. بل څه دی خاص شی نشته چې مثال هغه تاسو ته زه در وښیم د ټیک ټاک په باره کې.
دا کوم شانس وو دا تاسو یاد وساتئ انشاءالله دسته به مې لایکونه چې کوم دی هغه او فالوورز کوم دی هغه به مې دستي زیات سي. ویډیو کوم ښه ځل لایک یې کړئ، له ملګرو سره شیر کړئ. تاسو ګټه کله زموږ چینل زم افضل خان